د یو مالدار سړي ښځې د خپل نوکر نه د ناروا کار غوښتنه وکړله او غوښتل یې چې هغه ورسره بدکاري وکړي، خو دغه نوکر یې په یو دوو داسې خبرو باندې عمل کړی و چې بیا یې دغه ښځې سره څه وکړل. واقعه داسې وه چې د ټولو نه اول چې دغه نوکر یې یوه ورځ په لاره باندې روان و، ویې لیدل چې په لاره باندې یو سړی ناست دی. د دغه سړي نه یې پوښتنه وکړه چې ته څه کوې؟ هغه ورته وویل چې زه 2 خبرې خرڅوم او د یوې خبرې ډېر لوړ قیمت چې هغه په زرګونو کې و یادې کو. دې سړي ځان سره سوچ وکړو چې ما سره خو دومره پیسې شته، راځه یو خبره د دې مشر نه واخله. هغه سړي ته یې وویل چې یو نصیحت راته وکړه. هغه ورته یو نصیحت وکړو چې په امانت کې خیانت مه کوه او د ده نه پیسې واخیستې. بیا چې دا سړی یو څو قدمه مخکې لاړو بیا راستون شو، ویې ویل چې یو بله خبره راته هم وکړه او دا پیسې واخله. هغه ورته دویمه خبره دا وکړه چې کله د لمونځ وخت شي نو مونځ مه قضا کوه. نوکر یې چې دا خبرې واورېدې نو روان شو. هغه چې خپل ځای ته ورسېدو نو مالک یې ورته وویل چې زه په سفر باندې بهر ملک ته ځم او ته به زما د کورنۍ او زما د ښځې خیال ساتې. نوکر یې چې د هغه په کور کې دیره شو، یوه شپه داسې وشول چې دغه ښځې د دغه نوکر نه د زنا یا د بدکارۍ غوښتنه وکړه، خو دغه نوکر چې و هغه ورسره ونه منله، ځکه چې هغه ته هغه نصیحت یاد و چې په امانت کې خیانت مه کوه. نو هغه ورسره ونه منله. کله چې دا مالک یې راغی نو په کلي کې دا خبره خوره وه چې د پلانکي ښځې سره د هغه نوکر بدکاري کړې ده. هغه سړی ډېر زیات خفه شو، خو هغه قصاب سره خبره وکړه چې زه تا ته یو کس رالیږم او ته به د هغه نه سر ووهې، بله خبره به هم ورسره نه کوې. کله چې د خپل نوکر ته وویل چې پلانکي قصاب ته ورشه او د هغه نه څه امانت راوړه، دا نوکر یې چې کله را روان و نو په لاره کې د مانځه وخت شو. دا مانځه ته ننوتو نو د دغلته ډېر وخت واړو. په دې وجه باندې دغه مالک یې خپل زوی قصاب پسې ولېږلو، ورته یې وویل چې لاړ شه او قصاب ته ووایه چې تا ته هغه امانت رالیږل شوی هغه راکړه. دا زوی چې کله ورورسېدو نو هغه قصاب یې ډایرکټ د دې زوی نه سر ووهو، ځکه چې اول خو دغه هلک ورورسېد او د دغه مالدار سړي پیغام یې وروړی نو هغه ویل که دا یې هغه نوکر دی. خو چې کله یې هغه نوکر ورورسېدو او ورته یې وویل چې زما د مالک یا زما د نیک هغه امانت راکړه، نو هغه ورته هم د دغه زوی سر یو تنی ورته چې یو بوجه کې اچولي ورته یې ورکړل. د چې کله دا راوړل او باچا ته یا دغه خپل مالک ته یې وښودل نو هغه هم ډېر پریشانه شو او سوچ وکړو چې واقعا زما دا نوکر چې دا په حق و، نو ځکه د دغه هر څه زور زما نه ووتو. نو قدرمنو، هر کله یو چاته د سزا ورکولو نه مخکې تحقیق کول پکار دي. دا ویډیو مې د عبرت لپاره تاسو سره شریکه کړه. که ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې درسره لایک کړئ، زموږ چینل درسره هم سبسکرایب کړئ.